د تاریخ له زرینو پاڼو. د عکره په محاصره کې نیول شوی د صلیبي استخباراتو نامتو جاسوس هرمن سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله ته وویل: ای سلطانه، زموږ او ستاسې ترمنځ جګړه اصلاً د کلیسا او کعبې جګړه ده، او دا جګړه به زما او ستا تر مرګ وروسته هم دوام ومومي. نور به موږ هڅه کوو چې د ښارونو پر ځای د مسلمانانو زړونه او ذهنونه اشغال کړو. ای صلاح الدینه، ته به تر کومو مسلمانانو ته ژوندی یې؟ د بیت المقدس فتحه یوازې ستا په ژوند پورې اړه لري، ځکه چې ته یو قابل او ایمانداره اسلامي جنرال یې. له تا وروسته به بیت المقدس بیرته زموږ د عبادت مرکز جوړ شي. موږ به ستاسو په ټولنه کې د ښځینه‌وو د ازادۍ او فحشاو له لارې خپلې موخې تکمیل کړو چې تاسو ورته بې حیایي وایاست. موږ به مسلمانان په قومونو، ګوندونو او مسلکونو باندې وویشو. موږ به ستاسو د ځوانانو او میرمنو په ضمیرونو کې د بې حیایي یو داسې تخم وشیندو چې هغوی به بیا هیڅکله د دې قابل نشي چې یو ځل بیا د سلطان زنګي او صلاح الدین ایوبي غوندې بچي پیدا کړي. د تاریخ له زرینو پاڼو.